د طالبانو د کمانډویانو تازه ویډیو او د افغانستان دښمنانو ته خبرداری. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د دفاع وزارت لخوا د کمانډویانو تازه ویډیو خپره شوې چې پکې لیکل شوي د افغانستان اسلامي امارت لکه څنګه چې د هیواد د آبادۍ او زیربناو جوړولو او بیا رغونې ته کار ویلی، دغه راز د هیواد د پوځي او امنیتي بنسټونو جوړول، تقویه او پراختیا ورکول هم یو له اساسي اهدافو څخه دی. د افغانستان اسلامي امارت د ملي اردو د روزنې، تدریب او پراختیا چارې پرته له وقفې جریان لري. په دې لړ کې یو له مهمو ځواکونو د کمانډو یا ځانګړي ځواکونه دي. ځانګړي ځواکونه د اسلامي امارت هغه قطعات دي چې په پیچلو نظامي عملیاتو او د دښمن پر وړاندې په پرېکنده او چټکو اقداماتو کې مرکزي رول لري. دغه ځواکونه په بدني، فکري، نظري او عملي ډول داسې روزل کیږي چې د محاربې په سختو ډګرونو کې د واقعي اسلامي نظام دفاع او نمایندګي وکړي. دوی ته په خورا پیچلو او سختو ازموینو کې داسې روزنه ورکول کیږي چې د جهاد په ډګر هر ډول شرایطو ته هم په بدني او هم په فکري او روحي لحاظ آماده وي. هیڅ ګاونډی هیواد او یا هم هغه هیوادونه چې ځان ستر قدرتونه ګڼي پر افغانستان د برید او یا دلته د خپلو شومو اهدافو د پرمخ وړلو فکر هم ونه کړي، ځکه د دې اتلانو په شتون کې به خوب تش خوب پاتې شي او که چیرې د کوم مغرضانه کړنې هڅه وکړي نو د افغان کمانډویانو د جدي او سخت غبرګون سره به مخ شي. ځانګړي ځواکونه یوازې نظامي عملیات نه ترسره کوي بلکې د طبیعي پیښو لکه زلزلو، سیلابونو او نور حوادثو پر مهال کې د نجات عملیات هم ترسره کوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.